السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو، د یو ورور پوښتنه وه چې دا اوس دور کې یا د کلونو څخه دغه رواج را روان دی زموږ په علاقو کې چې یو څوک وفات سي نو بیا هغه په مسجد کې یا په حجره کې یا په کور کې تر 3 ورځې پورې خلک راځي د تعزیت دپاره، دا مړي ته دعا کوي، فاتحه خواني چې ورته وایي. نو آیا دا جایز دی که نه دی جایز؟ د دې حکم د شریعت له نظره څه شی دی؟ نو ما په دې باره کې د افغانستان مفتی اعظم حضرت العلامه مولانا شیخ مظهري صاحب دغه یو کلیپ مې راوړی دی، ستاسو سره شریکوم. انشاءالله چې دغه مسلې حل به هغه بیان کړی وي، په غور سره یې واورئ را سره چې ستاسې د سوال جواب به هم وسي، او حواله د کتاب هم ورکړي دي. دا سیټ کې درته چالو کوم، تاسې را سره واورئ، انشاءالله چې د سوال جواب به هم وسي او مسله به هم حل سي. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده، زمونږ علاقو کې دا رواج دی چې څوک وفات شي بیا 3 ورځې جومات کې ناستي او خلک راځي او د دې مړي والا ته دعا کوي. چا غټه حجره کې ناستي 3 ورځو پورې او څوک په جوماتونو کې ناستي، نو آیا تر 3 ورځو پورې د غمرازۍ دپاره ناسته جایز ده که نه؟ محترمو، دغه مسله فتاوی هندیه، فتاوی عالمگیری چې ورته وایي، ده لیکلې ده، اول جلد صفحه 160 ده او مکتبه رشیدیه کوټې والا دې ځای کې داسې وایي: ولا بأس لأهل المصیبت، اس باک نشته د پار د اهل د مصیبت، ان یجلسو فی البیت، چې دوی په کور کې کینی، او فی مسجد، یا په جومات کې کینی، 3 ایام 3 ورځې، والناس یأتونهم، خلق ورته راځي او د دوی تعزیت دوی سره غم. ملګرو، مسله ضروري مسله ده، په هر علاقه کې تقریبا د دې مسلې د دې رواج مخالفین ډیر زیات دي. په غور سره یې واورئ، هغه حوالې د کتاب هم در سره نوټ کړئ چې په کار مو راشي. هندیه اول جلد صفحه 160 مکتبه رشیدیه. محترم دوستان، تاسو د شیخ محترم څخه دغه مسله واورېدله، دغه خپل د ملګرو سره هم شریک کړئ، او دغه چې دا د حنفي مسلک مطابق بالکل بهترینه مسله یې وکړله چې په دې کې هېڅ حرج نشته، جایز دي او باعث د ثواب هم ګرځي و دا مړي ته. نو ملګرو، الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي.